السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مینوالو د اختر وړاندې ورځ ویلاګ کې د یوس خان به پلیټ فارم نه ډېر هرکلی مینوالو د اختر سحر ډېر محصور کن کیفیت لري د دې حصار په خوند کې زه جومات ته اختر مانځه د پر روان شوم او په لار لاره دې شینکو نظارو نه مې ښه خوند واخیسته مینوالو همدغه خوند ماته لږ ګران پرېوتو او جومات ته چې راورسېدم یو رکعت مونځ رانه شوی قضا رکعت مازان ته راوګرځو او بیا ملا صاحب د خطبې نه بعد جومات نه راووتو او د کلیوالو سره اختر مبارکۍ کې لګیا شو د کوسچم د کلیوالو سره اختر مبارکۍ نه بعد بیا خپل ټول کزن ته په انتظار شوم چې ټول په جمع خپل خپلوانو کورونو کې اختر مبارکي وکړو سلام اختر مبارک عید مبارک ټول ته السلام علیکم اختر مبارک خیر مبارک ایفی عید مبارک to everyone عید مبارک ما طرف ټول مشران ګشران اختر ما طرف ټول مسلمان ته اختر مبارک خیر مبارک UK citizen خیر مبارک شاده خلکو د ټول خیر مبارک ستړی مشه برابر بیا دې مبارک شه हमारा परदेसी मुसाफिर भाई लोग تر زمون د خیر ټول په جمع شو او روان شو کورونو کې مبارکي هم ده پاله راځي بلوک اختر مبارک ورکې کتون کو دا عید مبارک ټول کتون کو دا اختر مبارکي ځکه سیوانو
زما د طرف نه تاسو ټولو ته د اختر ډېره مبارکي قبوله کړئ. مسافرو ته خاص کر ځکه چې دا کور نه بهر دي او تاسو ته ولکې اختر خوشحالیانې مبارک شي. ټولو وطنوالو ته پښتنو ته کوم چې په وطن کې دننه دي کوم چې بهر دي د زړه د کومې نه وړوکي اختر مبارک یعنې الله دې وکړي چې ټول په خیر خیریت سره خپل ملک واپس آمین آمین. हमारा तरफ नाम टूर मुसाफर था और टूर दोनों तकीली वालों था सुखी मुसाफर की और खासकर दकोर न बाहर दी और हमारा तरफ ना डेरा डेरा अख्तर मुबारक کلیوالو ته خاص کر مسافرو ته د اختر ډېره مبارکي کوم چې په کور دی وطن کوم چې بهر دی هغو السلام علیکم. زما د طرفه ټولو کلیوالو ته ټولو مسافرو ته او ټول د وطن مرګرو ته ټولو ته د اختر ډېره مبارکي. ډېره مننه. خیر مبارک. السلام علیکم. زماره طرف نه ټول ملګرو ته کم چې په وطن دي او کم چې مسافر دي او ټولو ته د وړوکي اختر ډېره مبارک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کم خلک چې په کلی او کم بهر ټولو ته اختر مبارکي او امید لرم چې ټول به روغ جوړ وي او د عزت په جامه کې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. سفیر چیرمن د کونسل ورزمون لري زما طرف نه امت مسلمه ته او خاص کر کلیوالو د کونسل او تمام علاقې خلکو ته خاص کر مسافرو ته د وړ اختر ډېر مبارکباد. ډېر مننه. الله دې وکړي چې دا اختر د امن او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي او الله دې په دې ملک کې امن او استحکام راولي. ډېر آمین آمین. الحمدلله جی الله تعالی رحم وکړو. روزه ډېر په خیر تیر شي. د عظیم عبادت ده. الله زموږ د ټولو پکې نصیب وکړي. کال بیا دعا کوو چې الله پکې زموږ د ټولو نصیب وکړي او په دې عبادت کې شامل کړي. زه په کال کې وزلې خدای پاک موږ مقرره کړه د بشان موقع دې موږ بار راکړي او د دې علاقې او د دې حالاتو څخه کوم روزونه ماشاءالله ډېر په پوره امنه طریقه باندې الله تعالی په موږ باندې وسته او راتلونکي هم الله نو امید ساتو او د اختر وړوکي اختر خوشحالۍ دي ټولو ته د وړوکي اختر بختور شي. ټول پښتنو ته خاص کر زموږ مسافرونو ته او پښتنو ته چېرته چې مسلمانان دي الله دې پکې امن راولي او په موږ باندې ټولو باندې دې الله خپل فضل او رحم وکړي چې دا حالات زموږ برابر شي. ملکي حالات هم امن راشي ځکه چې امن کې خوشحالیانې دي. اخترونه امن نو اخترونه به چې امن نه نو اخترونه به نه کې چې په ملک امن راشي او چې چرته پښتون دی الله دې خاط لري سرورلې دي لري او آباد دي لري. ډېر مننه. شکریہ.